سلامونه او احترامات ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. په نننۍ ویډیو کې په ګرام سټین باندې غږیږو. ګرام سټین یو د رنګولو میتود ده په باکټریولوژي مایکروبیولوژي بخش کې د باکټریاوو د تشخیص لپاره چې آیا دا باکټریاوې پازیټیو دي که نیګیټیو. دا باکټریاوې ګرام پازیټیو دي که ګرام نیګیټیو. موږ دوستانو په هیماټولوژي کې سټینونه لرو لکه لیشمان سټین، ګیمزا سټین. په مایکروبیولوژي یا کلچر څانګه کې یا هم باکټریولوژي څانګه کې بیا په نامه د ګرام سټین یو سټین لرو چې نننۍ ویډیو کې به یو سلاید موږ رنګوو، البته په ګرام سټین میتود باندې. دوستانو په دې ټیسټ کې چې موږ ته کوم مواد لازمي دي هغه به زه ذکر کړم. ګران دوستانو، اول د باکټریاوو ګروټ. دا ګران دوستانو یو میکانیکي اگر ده چې په دې کې ما پرون کلچر کړی و، دې کې باکټریاوو ګروټ کړی ده. د دې څخه به موږ یو ګرام سټین جوړوو چې دا باکټریاوې ګرام پازیټیو دي که ګرام نیګیټیو. یو پاک سلایډ، یو لوپ، نارمل سلین، سپریټ لمپ یا الکول لمپ، هینډ سینیټایزر، واټر چې په دې په واسطه سلایډ پرې مینځو واش کوو، ټایمر یا سټاپ واچ، سیډر آیل چې په مایکروسکوپ باندې د سلو لینس په واسطه دا سلایډ ګورو، یو د ګرام سټین کیټ چې دا کیټ کې به کرسټل بولیټ سټین، ګرام آیوډین، ډیکلورایزر او سفرانین سټین پکې شامل دي، او یو هم مایکروسکوپ. ازو ګران دوستانو کار شروع کوو. لومړی سر کې ګران دوستانو یو څه اندازه نارمل سلین راخلو. زه 10 مایکرونه راخلم، په دې سلایډ باندې اچوو. بیا د ګروټ باکټریاوو څخه یو څه کالوني راخلو، د دې نرمه سلایډو سره مکس کوو چې یو فلم جوړ شي. د هغه نه وروسته سلایډ پرېږدو چې دا وچ شي. د هغه څخه وروسته په سپریټ لمپ په واسطه یې فکس کوو، حرارت ورکوو لږ چې فکس شي. د هغه نه وروسته بیا سټین شروع کوو. ګران دوستانو، ما 10 مایکرون نارمل سلین په سلایډ باندې واچول. اوس د دې لوپ په واسطه باندې لږه کالوني راخلم، د دې نرمه سلینو سره یې مکس کوم. اول به لوپ تعقیم کو. لوپ مچخه په پوره توګه تعقیم کړو. لږ ګران دوستانو ږدو چې دا سوړ شي. ګران دوستانو، ما د لوپ په واسطه ګروټ باکټریاوې یو څه راواخیستلې، د دې د مسلانو سره مې میکس کړلې. دا اوس یو فلم جوړ شو. دا اوس ګران دوستانو موږ په ایر ډرای کې ږدو چې دا وچ شي، یعنې د اتاق حرارت درجې کې ږدو چې دا وچ شي. کله چې وچ شولو د هغه نه وروسته یې فکس کوو. ښه دوستانو، سلایډ په پوره توګه وچ شولو. اوس ګران دوستانو د حرارت په واسطه یې فکس کوو. فکس یا تثبیت کوو یې. دا دوستانو تثبیت شولو، فکس شولو. اوس ګران دوستانو رنګونه استعمالوو. په لومړي قدم کې ګران دوستانو کرسټل ویولېټ په سلایډ باندې اچوو د 40 ثانیو دپاره. د هغه نه وروسته یې بیرته واش کوو. ښه دوستانو، په دې باندې مو کرسټل ویولېټ واچول، د 40 ثانیو دپاره یې پرېږدو. ښه دوستانو، 40 ثانیې پوره شولې. سلایډ اوس دوستانو په اوبو باندې پرېمنځو.
سلایډ دوستانو زه پرې مینځم، د هغه نه وروسته بیا ګرام ایوډین پې اچوو. ښه دوستانو سلایډ ما واش کړلو، پرې مې مینځلو. اوس دوستانو ګرام ایوډین پې اچوو، د 1 دقیقې لپاره یې پرېږدو. ګرام ایوډین رااخلو، دا اضافه کوو، سلایډ باندې اچوو د 1 دقیقې لپاره. ښه دوستانو ګرام ایوډین مو اضافه کړل، ټایمر چالانوو، 1 دقیقه یې پرېږدو. ښه دوستانو 1 دقیقه یې پوره شوله، سلایډ بیرته واش کوو، د هغه نه وروسته ډیکلورایزر اچوو. ښه دوستانو سلایډ مو واش کړلو، اوس ګران دوستانو ډیکلورایزر اچوو. ډیکلورایزر په دې سلایډ باندې، دا سلایډ لږ ضخیم ده، تک ده، دې باندې تر 15 ثانیو دپاره یې پرېږدو. ښه دوستانو ډیکلورایزر مې اضافه کړل، 15 ثانیې ټایم یې ورکړو. 15 ثانیې چې پوره شي دا واش کوو، د هغه نه وروسته سفرانین سټین اضافه کوو. ښه دوستانو په آخره مرحله کې سفرانین سټین دا اضافه کوو، د 1 دقیقې لپاره یې پرېږدو، د هغه نه وروسته سلایډ واش کوو. ښه دوستانو سفرانین سټین مې اضافه کړل، 1 دقیقه ټایم ورکوو، د 1 دقیقې وروسته به یې ګورو. ښه دوستانو 1 دقیقه پوره شوله، سلایډ ګران دوستانو واش کوو. ښه دوستانو آخره مرحله هم تکمیل شوله. اوس ګران دوستانو سلایډ ږدو تر څو وچ شي، چې په مکمله توګه وچ شي. د هغه نه وروسته سیډر آیل اضافه کوو، 1 ډراپ. هغه نه وروسته یې په سل لینز کې د مایکروسکوپ لاندې وینو. که چیرې سلایډ یا باکټریاوو سور رنګ اخیستی و، ګرام نیګټیو دی. که چیرې د مایک ګلفز رنګ اخیستی و، آبي یا اسمادي رنګ اخیستی و، باکټریاوې ګرام پازیټیو دی. دوستانو سلایډ په لږ ضخیم ده، ټیک ده، خو خیر په هر صورت په مکمله توګه وچ شولو. اوس 1 ډراپ سیډر آیل پې اچوو او د مایکروسکوپ لاندې په سل لینز کې ګورو.